نه کابل نه یو سړی تلو هندستان ته د ولوی دکان ته ورغی د الوا کړه ډک پروت نو د سړی وی چې دا سړی جوړ لوند دی دا دکاندار دومره الوا پرته ده د خورینه ورته ناشته نو د لاس ور وړی دی چې نوړای راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرې خو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و آرامي غوندې قوم وهله دي او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړه پلیت کو لاسې ورو پولیس نیولې دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او د په خر سور روان کړي سمودا پس چې وطن تراغه کا وطنانو ته تاسو کو چې به هندستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلهم وی چې تور وطن بود افغان هندستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندستان ډېر خپل برای چی وی خوردن حلوا درونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي لکه دې به وقوف ته خوردن حلوا درونجا مفت سواری بخر مفت وفوج وتماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ باجی بغگیگی دار سال تا مفت هندوستان دسی خملک دی اوس کلغون دی عقل لري ما دې خبره ته وګورئ چالوای او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دی به وقوف تنه عيش جوړ او دی حکومت سره چې سکیږي دا بي ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندۍ اور کې سوځیدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بل خبره ده چې دوی په شرمېږي معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته ویل چې اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی امور ډیره څنګه کړه ولا واده دی وکړه یو میاشت چې 13 شو د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رامنډا کا امور رامنډا کړ چې بچیا میلا مې سپیره شت چل وشو وې چې دا خدای مې اور خاراول ولا مې نه پرېګدي ورستنه مې تخړانی اوه په ایمان چې دا ستاسو څومره خزي دي داسې یې کنه د کمل چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به چل کې دا حسن د دې بیا د ډلې په مخې رحمان بابا وی چې په مخې دار چا لاړې پرتی وي که خاطره د چین ماچین شي مې وینا درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناس نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اده ملک زوی ورته आवाज وکړ چې کلندرا مخ کې سیټ وزګار کا دمه در سپیرا وسته و نو هغه کې نو لپکی نو کلندر اوس ماتم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زموږ غلې ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نکی مال ورته چې دی خوراش چې ملک زوی دا سلاره طرف تراغه ماته دا سو کتنو ویجی دا زنانه د مخ کې سیټ ما دا خو زنانه نه دا خو شامله حتا دا زنانه ده کستا موري ستا خوري ستا خزي خو زه به ورته سیټ پرېدم راځه پکې نه وا
او کدا 15 لکه خلکو بیګام کتلی نو راوله په دامنس کې دې سړو کې نه و چې دام خوشاله شي او دا سړی مو خوشاله شي. خیر رستو چې کینو لنو دور پسې خړ خړ کته نو مال اره والا تن مالو درو چې وې درو له مال الکه خبره اور اگر امنډه کې چګینی سیټ ورته پریدي مال ته خو ککړه کو نه پری خو خارشه دا در نه روانه شو نه شرمېدلو بے غیرت او د ذلیل بچو کمسلو کمیناو دا چې خپل خزرم چرته ډولۍ شي هغه خزر درته سپای ښکاری چې کمی په کورونو کې ناست دي او تاسو حیا او عزت ساتي. د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړیو په خوا بداینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به په خوا اینده وی ګرځېدی نو یو سړی په هغه اینده وی داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئنده ولاړه یو سپی ته یې وویل چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپی ورته وی هغه آئنده وی ته چې او ته نماز پڑھ رہے وی چې بڑا بڑا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دیتے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په خیو راوړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغی الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دی خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشاء اللہ کی زونی وما دادا یحییٰ خان پوائے چوینی کوارٹ جیل کے وما چھ بیا مارشاء اللہ عدالت تا پیش کر میں تاجہ سے چل کرے معلومہ خدا نگی ہے صدر ہاؤس مانا د صدر کور کے پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړی وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چا اورېدلي دي ماشاءالله عدالت ته ما ووی چې دا څلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو غواړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه رو غوخته سی ډي والا وی چې مولانا صاحب له زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو
بس په 3 کاڼي مې واچول په 4 واړو مجسټریټ نمبر راغی ما ته ما خو نه واده کړی دی ما چې نه طلاقي شي خبر داغه مې ورواچول ما تا مارشل عدالت ہوئی چې ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے 4,000 روپے جرم کو او په میزبان دې 4,000 روپے واغسته او بیا رانات کړی وېسته په دې خبره پوهیږي چاته ویلې شي په دې منبر درته څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نشم کولی چاته بچو کسو په کور کې ګډیږي وای بس تا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین نو هغه چې خزه بوډۍ دا په ډګډګي نشي سورولې نو لوري سوره کړي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یو بچی داغه شرمېدلې قوم. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. اجمه منس کې مې مالکه کزه جیل تلاړم یو आवाज کوي بچل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت نمبر پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظر زکا ما خو درته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله په دې به مونږه جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وځي که خیال کوي نو هلکه دا چلم دا یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس مړه رب دې خپلې لراو دې غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشي هلکه خدا سي غاړه ورکاو بازار لاس ملا داس 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 غټراغه السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس کی اوس ما سره یو خور وې د وبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې مو ورکړي زئی او بیا مان در تو کړو چې زئی رخصه چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغله هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ماته دا تاسو غوندي خلک وایي چې مونږ در سره یې بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره یې ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه کوم ما ته پته
زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویلې نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ باندې خوار سپیره اوږي او تګي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاش وګوري داغه بیا را صحیح کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناست دي ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه چې اوس مې ولټاونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکتی ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شو ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسندي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایزوی له کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا بل شرخه تماچکوړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زه معاف نکړم
دې قوم زه معاف نه کړم. دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی. قرآن وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري دلته چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم. تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم. قرآنونه وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي. زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي. الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات هم رانه په سکول کې نه دی. دا ستاسو چیلای چې زی او راځي کړه کله دا چلسي کله دا چلسي کله دا به زه پرېږدم نه پرېږدم بم نه چې زما دا جبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه یم. دا ماته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای قمقلونه وایي مالکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخکم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې. دا قمقل تاسو وایي په ایمان چې دا څومره دی جلسه کې ناست دي خفه کېږئ ما که خفه شئ داسې خفه شئ لکه زما پلار چې خفه تلی دی قبر ته خو بس برافات دی الوعه ده او کیر دی او شربت دی او اخرا او سټه او لاس اوچت کو د ښځو کار دی ویله په بدیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس اوچت کوي چې دا والي او یویس په بنیره لا الواګانې الوا ده که ارواګانې کمزې کیني خدای هم سټه وباسي. روح خو دوه ځایه دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو او بیا بنیرو ته نه راسي. دا هغه قمقل دي لکه ما ته یو ورځې د شب قدر شپه وه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا او سلوٹ ہو اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کی جمولی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی. دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی. یو پادری سوالو کو خو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دیو سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو ہڑم بوندے تو ساری دنیا نو تباہ کر
ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر مقصد دی ویلی وہ قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې هر کچا بستړې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ ښار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارکم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وای شي ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کارې او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې ها چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې هم اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره وایي چې ها وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به هغې چې ګینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا منځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راس نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتېږئ مه یعنې زه لرې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې
نوکر یې واپس را منډي کی خان ورته لا کار دی او ویلې نه ویلې ولی ویل دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا که نه کوو امریکایانو له ووټ ورکوو امریکایانو له حکومت ورکوو یا که نه کوو مونږ خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دی دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر بیا وجي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله ښځه وه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم څلوېښت ګزه اوس ما نه تپوس وکړه بیا ته ملا تللی نو اته ورځې تقریر وکړو په اتمه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل چې وی جړل نو د ملاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده چې تقریر یې بس کو بوډا یې راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی و چې ودې جړل هغه ورته وایي چې ملا صاحب پوښتنې ما کا پوښتنې ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر کړې وی چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو وی چې ملا صاحب به سالو خلاکه پوه یم ما یو ورغومی و ورغومی ورغومی پیژنئ چیلې
د چیلای بچی ته ورغومه وي پریدای جبک امو یو ورغومه و ډېره پاستا ګیره وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړې و مو دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خوڅاوله نو مالا مې ورغومه را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ لیکړې تختې با او کپړ لیکړم تخته مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس ویل قاضي صاحب را میدان ته شو چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې چولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي ومیا ضرور او تاسو غوندې ورته ناستي قاضي صاحب خو پیچاړ دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پېژني دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي ویه دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب والله که په دې پکې میله د سپېره شی غوڅکي متیازې نه پېژني غوڅکی چې متیازې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا هغه والله که په دې م پوهېږي وی چې میله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه आवाज کوي چې پورا دي منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شه وایي چې مونځ دې ته مات شه که ما مات شه مالې په مونځ کې دې خبرې وکړې وایي چې په داسې داوس پسې مونځ نه کېږي خبرې مې وکړې 3 کړي وو څلورم لا پورته شه ماله وایي چې مونځ دې مات شه کډیر سر مې ورسره خوب کو مونځ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته زه په مانځه کې لیدلم چې ما دا ګوته اوچته کړه اشهدو په دې پوهېږئ چې دا مې اوچته کړه کور ته راغی مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړي دې غار کا شوه زوی دې خراب شه مال ولې وایي چې په مانځه کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې
د مړو په شپه سو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرګ کچالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځینو مامدا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه بیختی وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړی مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه دې خزه ویلو درګي مالې سو وصیت کړو ورکوزه شوی دا ویل خختی در پسې لګئی بیختی وزه بندای دی ویل مړ مړ اچرګ ویل خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه دې आवाज کړه دې ویل خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دې راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانې تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مه پیښه دا دعا هر ځای ته چې ورشي شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږدي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو اوسې که پرې دي نو پتا څه کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې کارغان خوري زم حج وی راځه خوريه چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوريه ډېرې بدې چارې مې وکړي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره ده پلاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلی ده یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونه خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شو چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې ما خورایو نو زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سوکران شي وی ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته ویل چې خورایه راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته خورایه یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا تورواله په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که څه خبرې مې خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو خړپ خوله یې ورچولې خوړې چې څه ساعت تېر دی چرګې را پاسولی چې خوري پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی وی ډېره ښه ده کارغه څه شو داسې بار لګتلی
چې چرګ رانږدې شو چې خوریا وې ها زما په خپل داسې په پنجو زور کوو خبره اترې به کوو شپه به تیرو خو یو تپوس در نه کوم که د حالو نه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دی هغه د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګی خخ کو داسې او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کی هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دیګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط داسې را مشهور شوي نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته مړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله بچی مې نکیږي جوړه شهیدانو ته راغلي دا تلی سبډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګم او دې ځنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسو دغه سلارګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور مران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې که الله الله درته څوک وي ورمنډه کوي نه خو د ډانګ بابا نوم موریدلې نه چې خزه او نر ورته راخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تے وقت گل کر سی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږه خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره دومره یو د طبخي سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتري ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکه سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چرومي وستو به ټکتنو ما ته وچ ایکي ما له روټي نه ما ته چې روټي کې غډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگے ویلے پلیٹ کاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوں اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تتان تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تنی جانا اے خاص ا سکړه کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کواو دغه ور سره یو د بجازیانو صدر واغم هغه وی یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال کو چې نوکری خو پردم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وک خان په کمره کې دننه ناشته او د غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخ چراکېخ نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولیش دا د په شکال چنډخان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتانې تر پورټ یو چې ز خپل نوکر واله پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس کا رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه نو عدالت عالیه کې زت عرض کوم
ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسېدلی یو خانې والی دا چرته شوي دي؟ ویل نه. نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو. ظالم دی. ویم والم زه او رپوټ یم په ما و. عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي. خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم دي. هغه ورته ویل چې زه یې والم. ویلو غواړه معافي کړي اوس ته جهنم ته لېږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا. معافی در نوالم غوا کوټه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم ز او معافیم در نه زغوارم. دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے. خزے نن راته یو جنې ټلیفونوں کو پټ दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं मैं जी बोल रहा हूं. आप हैं माला कि वो आप औरतों के पीछे लगे रहते हैं. मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे. माला कौन लड़की है? मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं. माल मैं देव में से ताल्लुक रखता हूं. तुम जरा सामने आ जाओ ना. तुम जरा सामने आ जाओ. तुम जिन्नात परी हो और मैं देव. पता लग जाएगा फिर. दादा खजवाल खजولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي. خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډیرو خلکو ټي وی خېده وي. زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري. وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وی کې او خسي زونه. نو د دم قوم مبلغینم دمان شو. ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین تب وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غیر ته بناستو. اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناستي. نو د دم قوم مبلغینم دمان. سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دیولی دا ملنګي په کې لاس کو. اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی. ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی. ښا په دې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہنده ک داسې ته خو ګوره کنه اخبار کہنده ملوک ده کس شه ده ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای. ونو د بجلیګر مولا بیڑا تباش چې د قوم ته لګیا دی. د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کرا ټینګي. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغې سوار چې دا چلی ور سره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چوټای دی
غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دومره اولاد مونږ پیدا کړي یو د مولا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد پیدا کړي یو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوزي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیڑا غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي وراسي کنه چې دا سي بار چکر وو بار راوته دا سي د لاوري صاحب په مټيې تیر چې تیر شونو موسی عليه السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دې تمخ کې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچان له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واګه په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاس پی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویجو دې کتل زتا سره ولاړی مو دی په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مو ولې جنگي د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لاډ میکاله قانون د ستاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لاډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کومې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلیا ته د اسلام نوم ولې لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړ کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت ا د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی چې دنه زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو تا اوس عقلو دا بجلی فعل کې دو سره تا تا دغه لګېدلې دي جنریټر اټومیټیک
لویا بجلی فیل شي اتوماتیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوه هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ډاکتي دي ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزه تکه خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي کیږي چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایي هر شی مفت اب بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پوي